أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 103 شروع کو. په دغه کې آیات نمبر 28 او آیات نمبر 29 ترجمه او تفسیر به وکړو. لا يتخذ المؤمنون مؤمنان دې نه نیسي الکافرین کافران اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین بېله مؤمنانو نه، یعنې که دوستي کوي مؤمن سره کوه، کافر سره مه کوه. ومن یفعل ذلک او چا چې دا کار وکړه، یعنی کفارو سره دوستی وکړه د زړه نه، فلیس من الله نو نه به وي د الله د طرف نه فی شی الا مگر ان تتقو مگر دا چې تاسې وډار شو منهم د ده نه تقاه په ډارېدو سره، ویحذرکم الله او تاسې ډاروي الله نفسه د خپل ځان نه، و الی الله او الله ته چې دی المسیر واپس کېدل دی. قل تو ورته وایه ان تخفو که چېرته تاسې پټوئ ما فی صدورکم هغه څه چې ستاسې په سینو کې دي، او تبدوه یا هغه څه چې تاسې ښکاره کوئ، یعلمه الله الله ته څه دی هغه معلوم دی، ویعلمو او معلوم دی ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي، والله او الله چې دی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی. ښه نن درس کې الله جل شانه یوې ډېرې اهمې موضوع ته اشاره کړې ده چې هغه د کفارو سره دوستي او تعلق. دغه آیات کې که تاسې په ظاهره وکسئ الله پاک ډایرکټ موږ ته یایي چې تاسې په کفارو سره دوستي نه کوئ مګر مؤمنانو سره یې کوئ. همداسې نورو آیاتونو کې به انشاءالله راشي په سوره ممتحنه کې، همداسې نورو سورتونو کې چې الله جل شانه ډېر په سخت الفاظو سره ویلي دي چې تاسې زما دشمنان سره تعلق او دوستي ما نسوئ. کفارو ته الله پاک څه ویلي؟ عدوي، ما دشمن دی، یعنی ما دشمنان دي. ځکه الله دشمنان ځکه دي چې د الله دین نه مني، د الله رسول نه مني، نو دا دشمن شو که نه. بیا بل طرف ته چې وکسي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته چې وکسوی کفارو سره ډېر ښه تعلق ساتلی. دا څنګه چال شو؟ یو ځای کې یی چې ما کوئ او بل ځای کې کوئ. دا هلته اصل کې چې لږ سړی تحقیق وکړي دا ټول سوالونه جوابونه څه کېږي؟ حل کېږي. کفار سره څلور قسمه تعلق دی. یو دا دی قلبي تعلق، د زړه نه تعلق. یو دانه دی مواسات، همدردي ورسره کول. یو دانه دی مداوات، په ظاهر او سره خوش اخلاق کول. او یو دانه د معاملات تجارات سره کول. قلبي تعلق چې دا حرام دی چې زړه نه ملګری کې، ځکه کفارو سره به زړه نه دوستي نه کوي، بیا د ځان سره وړي. ته وایې چې زه به دا مسلمان کړم، تا کې به ډېر کار کړی وي. او مو وروره ګوله دلته م کورونه راوړلي، بچیان مو هم دلته دي، دسته ما کافر ګاونډي دی، استه ما کافر ګاونډي دی، دکان کې به هم کافر سره لیندین دی، بچی مو مکتب ته ځي هم څانګې ورسره یا یهودي کیني یا ورسره کافر کیني یا ورسره هندو کیني. د مکتب ملګری ډېر خوږ وي که نه وي؟ تاسو کې چې هر چا مکتب یلی وي هغه مکتب ملګري دې اوس هم یادېږي. نو ما ته بچي سره به سبا ته څوک ملګری وي؟ یا به یهودی ورسره ملګری وي، یا به ورسره مشرک، یا به ورسره نصاري، هره بلا چې ورسره واوړې ده. او الله څه یې چې دوی سره قلبي تعلق ما ساته. ما تا خو بچی خپله ورچولی دی، هغه غریب خو نه پوهېږي. نو
قلبي تعلق دی وروره ګوله نوي نسل لاسه دې ووته سبا ته چې لږ څه خبره شي چې بچیه کفار چې دي دا ښه خلک نه دي نه پلاره کفارو سے بعد رات ما آیا دای ما ملګري دي کرسچن یا جیوز دای ما ډېر ښه خلک دي ته به ورته وایې ته به ورته قرآن دا یې نه 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 دا نعوذ بالله زوی دې داسې ورو په ورو لاسه وځي ځکه خو دا فتوا علما ورکوي چې مجبوری نه به کفارو ملک ته ډېر دی چې مجبوري نه وي ما ورسه په کار دا دی چې ته غلط ځینه هجرت وکړې ښځې ته او موږ ټول وروره ګوله راغلي یو دلته ته راغلې بچیان دې چېشته لوستلي دلته ښه بچیان دې راوستل صحیح شه اوس خو ځانو ته ویښ که که نه چې دا لږ هلته هم بیایه واپس افغانستان یا پاکستان ته هم بیایه چې د اولاده دې لاسه ونه وځي سبا به د بچیان مسیان وروره ګوله کار بلا ته نه جوړې شوې هغې دنیا کې به الله ته هر نسي چې دا خو مسلمان وای تا کور کې ما پیدا کړی دی او دا کافر ما ته راغلو دی تا لاسه الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو چې دی هغه ذمهوار دی او هر یو به چې وي د خپلې رعیې خپل لاس لاندې چې کوم خلک دي د هغه باره کې به د نه تپوس کېږي هغې دنیا کې د نه به د اولاد یې تپوس کېږي تا نه به تا اولاد یې تپوس کېږي بادشاه نه به د خپلو خلکو تپوس کېږي ما نه به د خپلو خلکو تپوس کېږي نو دغه خبرې ته ډېر خیال ساتئ نو الله چې یایي کفارو سره تعلق ما ساتئ مطلب یې څه دی چې زړه والا تعلق ورسره ما ساتئ دویم نمبر خبره مساوات همدردي ورسره کولی شي زموږ پیغمبر همدردي ورسره کړې دی مثال خبره یو کافر دی مریض دی غریب دی شی نه لري خیر ویرې که خو هغه کافر سه چې هغه د اسلام په خلاف کارونه نه کوي یعنی جنګي نه وي چې هلته ته وروره ګوله ماړی ورکړي صحابه په حمله کوي هغه سره نه چې کوم عام کافر وي دکاندار وي تجار وي وغیره دریم نمبر مداوات خوش اخلاقي هم ورسره کوی شي داسې به نه کوې چې کافر راغه تو یاړې پورتو کې نه ښه یې جوړې په خیر یې ټیک ټاک لیندین داسې ورسره کوی شي څلورم نمبر معاملات تجارت هم ورسره کوی شي د اوله خبرې نه الله مانع کړی دی حتی علماو دا فتوا یې ورکړې ده چې یو پلیټ کې ماړی اوسه خوړی شي نجس نه دی بعضې خلک یایي هله دغه ګیلاس کې هندو اوبه چښلي زه یې نه چښم نه هغه چې کوم ګیلاس کې اوبه چښلي هغه نه پاتې شوي دي هغه هم ته چښی شي دومره به وي چې خولې مرداره نه وي کله کله هلته تازه شراب چښلي وي یا بله مردار خنزیر غوښې خوړلې وي بیا هلته ګیلاس کې اوبه وچښي نو خو اثرات هلته اوبو ته لاړل که نه بیا به هغه اوبه نه چښي نو الله چې موږ باندې کړي یو کفارو نه دغو سره به د زړه تعلق نه ساتې داسې معاشرې کې به نه اوسې چې هلته ټول ګناهګار اوسېږي چې ګناهګارو معاشرې کې ته نشې اوسېدلی نو کفارو معاشرې کې بیا چېشته ژوند کوې لا يتخذ المؤمنون تاسې معنی سوی مؤمنان وی غلط شومې لا يتخذ المؤمنون مؤمنان دی ننسی الکافرین کافران اولیاء دوستان یعنی د زړه والا ملګري به نه ساتي من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه زړه والا تعلق چې ساتي خو مسلمان سړی چې ته وخت هغه سره ملګرتیا جوړه کا که څه دلته الله پاک داسې نه دی ویلي من دون المسلمین چې مسلمان سره ملګرتیا کوه مسلمان کې هغه مؤمن سره ملګرتیا کوه یو خو بس لا اله الا الله محمد رسول الله وی مسلمان شو مؤمن چاته یایي مؤمن چې ده 5 وخت لمونځ کوي حرام نه خوري نیک اعمال کوي ښه زندگی په سنتو برابر وي دغه مؤمن یلی شي ومن یفعل او څوک چې داسې وکړي یعنی کفارو سره دوستي وکړي ذلک دا کار فلیس من الله نو نشته د الله د طرف نه فی شیء یو څیز یعنی بس د الله نه هیڅ شی درته نه میلاویږي الا مگر ان تتقو چې تاسې وډار شوئ منهم د دوی نه تقا وډارېدو سره
ويحذركم الله او ډاروي تاسې الله نفسه د خپل ځان نه والى الله او خاص الله طرف ته المصير واپس ګرځېدل دي. قل تو وایه ان تخفوا کچیرته تاسې پټ کوئ ما فی صدورکم هغه څه چې تاسې په سینو کې دي او وتبدوه یا تاسې ښکاره کوئ یعلمه الله الله پې پوه دی. یو نیم سړی په ظاهره ډېر بزرګ کیږي الله ته ښه معلوم دی چې دا څومره اوبو کې دی. یو نیم سړی تا ته به ډېر ګناهګار برېښي خو هغه پټ مؤمن وي هغه هم الله ته معلوم دی. اوس یې ما زړه کې چې څه دي تاسو ته نه معلومیږي خو الله خبر دی. د په زړه کې چې کومه خبره ده زه نه یم خبر الله ته معلومه ده. ويعلم ما في السماوات او معلوم دی الله ته هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما في الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. عجیب ذات ده. ما تا دلته ناست یو خپل کور نه یو خبر خپل کور خو پرېږده او د وریښ نه سرک نه یو خبر. الله دا ځمکه اسمان څومره مخلوقات دی چینجیان مرغۍ حیوانات حشرات د یو سیز نه الله خبر دی. دا یو سیز دی الله په کنټرول کې دی. یو سیز ته رزق ورسوي. تیږې منځ کې به چینجی وي هغه ته هلته ماړی میلاویږي. والله او الله چې ده علا کل شیء په هر یو سیز باندې قدیر قادر ده. نن د پاره همدا بس ده وما علینا الا البلاغ.